مخکې ورځې کې مې ویډیو کته دی یو مشرې زنانه یو ملګري راته راولېږله نو هغې جړل وی چې زما درې دي که دوه زامن دي هغوی په شریکه وایلی او سره د هغوی د ښځو نو مور ده بیا هم څه دغه ګوري وایي زه نو تاسو وویلم تاسو خو هلکان یې نو دې ښځو ستاسو چې دوی ولې وویلم تاسو خو هلکان یې بیا ولم دا مور یو دغه ګوري ګولي که هلکان شي نو مور به وایي او دغه هلک د سره هلک نه دی دغه سړی د سره سړی نه دی چې مور ته اواز وچېته زه ورته سړی نه یم پرېږدله وهل انسان حیران شي چې دا موږ به کوم طرف روان بیا موږ وایو هله اوړه ګران شو ټماټر ګران شو بدامني ده او ډزې دي او دماکي دي او حکومت کته شو حکومت بره شو موږ اول خپل ګریوان ته وګورو چې موږ په کوم حالاتو کې روان یو که نه موږ څه ښه یو موږ صرف دا وایو چې په ما دې کوم وزیر اعظم یې چې دی د عمر بن خطاب په شاني بس نو ته به هم بیا ځان د هغه کسانو په شان کې کوم چې د عمر بن خطاب د بچایي لاندې و او ځکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته ورځ یو کس وي وایي چې ته راغلی فتنې شروع شوي د عمر او د ابوبکر رضی الله عنهما د هغوی وخت کې دا فتنې نه وي او ته چې راغلی دا فتنې شروع شو د خوارجو او د روافظو اوله ناشنا جواب ورکړو و یا وخت کې فتنې به دې نه وي کله چې ابوبکر او عمر مشر نو زما په شانې کشران اوس چې زه مشر یم نو ستا په شان مې کشران دي نو فتنې به نه راځي نو موږ بل ته ګوته اوچتو ځان مې هېر کړی نو د مور پلار سره ښېګړه چې څومره کولی شي څومره چې کولی شي کوئ ورسره